د ایران او امریکا د هوکړې چې احتمالاً په راتلونکې اونۍ کې ترسره شي دا به د څه پر بنسټ وي او دواړه خواوې به یو په رښتیني ډول باندې هوکړې ته راشي او که نه په دې مورد باندې پخوانی ډیپلومات عزیز معذرت چې راسره په بحث کې دی معرض صاحب مننه چې وخت مو راکړی فکر کوئ چې ایران او امریکا د راتلونکې اونۍ کې احتمالي هوکړې ته سره ورسیږي مننه جناب بهیر صاحب لومړی تاسو تخنیکي همکار تلیدونکو اورېدونکو سلام احترامات وړاندې کوم ګورئ دا جګړه ده دا احتمالي خبرې او یا داسې اوربند دا جز د تکتیک د استعمال د جګړې ده فرصتونه ځان د کمایي کول دي دا پلان ډېر پخوانه جوړ شوی ده په دې باندې مخکې هم خبرې شوې دي زبرځواک کې او د په وروستۍ کې په الاسکا کې هم خبرې وشولې په دې وروستیو بیخي وروستیو کې په چین کې ترامپ پوتین ټولو په دې باندې خبرې وکړې حتی معامله د تایوان او اوکراین او ایران هم مطرح ده د اسرائیلو هر څه معلوم دلته دا پروګرامونه په ایران کې چې شروع شول له ابتدا نه چې ورته لاړ شو موږ ډېر شاته په 1950 کال کې کله چې هغه د یورانیم د سولې انرژي پروګرام د امریکا رئیس جمهور شروع کړ شاه د ایران دلته اټومي وسلې اټکولې چې بالاخره بیا خوندي رژیم سو خبره وه پرېږدو 2002 ته له 2002 کاله بیا دا خبره ډېره حاده شوله حاده په دې شوله چې دوی غوښتل چې دلته یورانیم غني کړي تقریبا 400 میلیونه پورې دوی کړې ده غني کړې ده او اټومي وسلې مسله وه دا ډېر لوی مشکلات لري یو وخت خپله اسرائیل او امریکا سره دوستانو ګوره په 1990 کال کې عراق چې حمله وکړه په ایران باندې د ایران ټولې وسلې چا ورکولې دغه 15,000 میزایل چا ورکړل الوتکې ټانګونه د عراق په وړاندې ځکه اسرائیل ډارېدله عراق چې په ما باندې کوم وخت څه ونه کله چې تا خوندي رژیم څه بیا نو حالات بدل شول بیرته به دوی دښمني سره شروع کړله پیل کړله دغه ټول د په کتو سره سیاست په ګټه باندې ده په فایده د ترغه چې غرب او اسرائیل او امریکا د یک تا هرمز او د ایران د تیلو د ټولو نفتو کنټرول په لاس کې ونه خري دا جګړه دوام لري دې ته تدابیر نیول شوي دي د زمان ټاکل شوی ده مصارف ټاکل شوي دي تر اوسه پورې په امریکا باندې کوم داسې نه شوی نه په واچن ټول جګړه په ایران کې د امریکا وسیلې نه استعمالېږي د ایران استعمالېږي یو بحث ماره چې دره مطرح کېږي ځکه دواړه هیوادونه کله مذاکرات سره کېناستل او کله اوس مهال چې نظرونه ته وګوري دوی لا تر اوسه یو د بل په وړاندې د زور ژبه کاروي د زور د ژبې په صورت کې هوکړه کېدونکې ده لا دوی خو هوکړه نه کوي امکانات نشته چې وکړي ځکه تسلیمي مسله ده یو خبره ده چې هغه څوک به تسلیمیږي آیا ایران تسلیمیږي که امریکا ګورې دا امریکا تنها نه ده د امریکا شاته لوی کورې د یهودان هم شته امریکا سره متحدین هم شته دا چې دوی وایي چې موږ حمله نه کوو دوی پوهېږي چې فلحال ضرورت د دې کار نشته بیا وروسته لکه 2 ملیونه وال جګړې جرمني ملامته جرمني اخر جرمني شاته که خلک ته برات ورکړه تنها افطار راونیوه افطار بیا بالاخره پټ کړه د آخر کې مې افشا چې په 1990 کال کې دغه کوم مسیح تر زوی ویلو چې په ارجنټاین کې مړ شو یعنې ژوندی و دا خو معاملې دي هغه د امریکا د ایران هغه رهبرانو چې معامله نه کړه هغه یې مړه کړه هغوی نه ځان بېغمه کړه دا پوزیشکان راغچي دا څنګه بیا ځان ګرځي خامني په تکاو کې وځي چې دا بیا نسي وځلی دوی معامله ده اوس هم دوی چې ولې کوم ځای ولې د سعودي او د عربو دغه معامله فکر کوئ چې معامله د څه پر بنسټ وي ځکه د معاملې د ترسروي لپاره هم باید مذاکرات ترسره شي آیا امریکا په خپله لوبه کې چې د اسرائیلو سره یې په هممهاله پیل کړې یو بل سره جوړ ده او دغه لوبې ډګر ته دواړه هیوادونه راننوتلي دي اوس مهال د ایران له لورې له ماتې سره مخامخ دي او که نه آیا فکر کوئ چې دغه هوکړه چې احتمالا ترسره شي دا هم د امریکا د ماتې او د اسرائیل د ماتې ښکارندویي کوي نه دا هوکړه چې کېږي بالاخره دغه اوسني حاکم رژیم د ایران بقا د خپل رژیم د ایران غواړي بل شی نشته دلته دوی ډارېږي سوریه غوندې دوامداره جنګ ځکه جنګ دوی ته پیشبیني شوی و مخکې ژورنالستان د اروپا ویلي چې د 2028 یا 30 پورې دوام کوي بالغه نه بیا تر 15 پورې نظم د نوین د جهان چې تغییرات کېږي هغه بیا بله مسله د وضعیت په اسرائیل ده او بیا دنیا کې پیسې څنګه سي او معاملې څنګه سي ویزه څنګه سي هغه نور کې جوړ جاړی ده دې لپاره دوی وایي چې تر دغه وخت پورې جنګ دوام وکړي د سوریې غوندې موږ ټول زیربیایي مسله منځ ونیسي تاسو ګورئ یعنې امریکا تر 2013 کاله پورې د ایران په وړاندې د جګړې چمتوالی نیولی و ستاسو په اند بالکل بالکل دا خو دلته یو مسله چې ورسره مخامخ ده نن ورځ پر هغې باندې بحث کېږي
او تاسو ریپورټونه هم ولیدل چې نړیوالو رسنیو پرې خپاره کړل، هغه دا دی چې هره ورځ په میلیاردونو لګښت لري دغه جګړه امریکا ته. آیا امریکا چې د بودیجې د کمښت لپاره مخامخ او ټرمپ یو ځل بیا کانګرس سره چې بودیجه راته تصویب کړی، نو د هغې بودیجې په صورت کې آیا ممکن ده چې امریکا دوی په داسې لګښتیزه جګړه کې بیا ښکېل شي او تر 2030 کاله پورې دی دا کار وکړی شي؟ جګړه د دوی په ګټه ده. ګوره دوی اعلان وکړ، خپل ادارې د امریکا اعلان وکړ 1500 میلیارډ تاوان کړی دی، 1.5 میلیارډ تریلیون هم ګټه وکړله. دا اوس تاسو ګورئ معامله د ایران او امریکا منځ کې نه، دوی بیړۍ ولې ازادې ګرځي؟ هم د ایران هم 2 میلیونه په هر کښتۍ باندې اخلي. دا پخوا خو دلته کرایه نه وه، دلته عقل عبور نه وه. د ایران د پراویران نورمال په څانګه د پاکستان د هند پورې چین ته خپلې بیړۍ ولې غږ ورته کوي؟ یا مثلا بل محدودیتونه بند کړي د امریکایي، بیا د خپله بیړۍ ولې ځي؟ خپل امریکا څومره تیل اوس خرڅ کړل او څومره په لوړه قیمت یې خرڅ کړل. امریکا خو په لزوانتیا او په دې کې کالیفورنیا کې ډېر ښه تیل لري. نو د خپله ټکزاس کې بخښنه غواړم مکمل دغه ټول اروپا ته کولی شي چې د هغې کې صادرې کړي، نو بنا قیمتونه لوړوي. جګړه چې پیل کېږي دوی ګټه ده، د جګړې دوام د دوی په ګټه ده، د جګړې خاتمه د دوی په ګټه ده. چېرته چې قیمت نرخ پورته کېږي، لوی صنعتي تولیدي کمپنۍ د چا په لاس کې دي؟ مثلا بانکونه قرضه چا ته ورکوي؟ بانک د چا ده؟ یا بیمه د چا ده؟ یا ساختماني کمپنۍ د چا ده؟ اجازه راکړئ مارج صاحب، بل بحث دا دی چې کله چې دا لګښتیزه جګړه د امریکا لپاره تر 2030 کاله پورې اهمیت پیدا کړي، خو دلته د ایران بحث هم را مطرح کیږي. فکر کوي چې ایران دی بیا هم دې ته آماده وي چې تر 2030 کاله پورې دی بیرته د امریکا او د اسرائیل په وړاندې د جګړې مبارزې ته دوام ورکړي؟ دا نه مربوط د ایران ده. ایران خو تکیه ډېره زیاته په چین او په روسیه کوي، اما چین او روسیه خو هم خپلو ګټو ته ګوري. روسیه په دې پوهېږي چې اوله جبهه د ماتې د سیاسي او نظامي له اړخه ایران ده، او که چېرې دا ماته سوه دوهم قدم مرکزي اسیا ده. اما په دې هم پوهېږي چې لوی سیال مې په نفت کې بالامانه ایران ده، ځکه چې دوی ناستیون ناستیتو ته ډېر تاوان ضرر رسوي. دا اوس هم تقریبا د سخلین سخلین توی چې جنوبي اسیا ته یا شرقي اسیا ته صفایي د روسیې کېږي ډېر زیات ګټه یې وکړله. نو بنا هغه هم نه غواړي چې مثلا ایران ډېر قوت ولري په اوپیکو په دې څانګه کې. نو بنا چین هم غواړي چې ایران ضعیف شي، چې دا یو لار ته پانګونه وکړي او له هغه اړخه شرقي اروپا ته لار پیدا کړي، هر څوک خپله ګټه کوي. دا اوس مربوط ایران ده چې ایران غواړي ځان درست. خو پوښتنه دا را پیدا کېږي مارج صاحب، پوښتنه دا را پیدا کېږي چې ایران هم د زور خبره کوي، هم د ډیپلوماسۍ کار ته ارزښت ورکوي. فکر کوي چې ډونالډ ټرمپ د په همدې نظر وي چې هم د ډیپلوماسۍ لاره په مخ کې او هم د جګړې لپاره چمتووالی ونیسي. اوس مهال خو ډونالډ ټرمپ که تاسو وګورئ په خبرو کې یو ډول خوښي څرګندوي چې ایران سره یو هوکړې ته نږدې دی. ګوره یو خو د یو مشر چارواکي پایسمند یا په ټوله کې چارواکي د یو هېواد ټیټه خبر نه کوي. دا یو اصول د دنیا له جوړښته تر اوسه پورې ده. هغه همیشه د ګټلو د بریالیتوب د احساساتي خبرې کوي او خپل خاورې خپل هېواد دفاع کې چا ته سر نه ټیټوي. ایران دې کې حق لري چې د ډیپلوماسي لحاظ او د طبیعت او ذاتاً او د ټولنیز اړخه دی مجبور ده ووایي چې زه یم چې ول کوم هڅه کومه. ما په حقیقت کې ټول پیږي وخت مارځو سره خبر ده مرده دست په تهران کې نه په واشنګټن کې یده وسره وسر کې استعمالېږي سعودي هیوادونه ولي هغه څوره ورانېږي سبا ته امریکا هغه پیسې اخراج جوړوي. دا پروګرام هم د هغه غواړي چې د سره په جګړه باندې واچي ګر چې هغه هیوادونه څه اتحاد کوي پیږي چې اسلامي بیا وندشه ده یو مکتب ده یو فکر ده یو عقیده ده که بیا د ضعیف سي سبا ته امریکا بیا موږ ته ټول اهمیت نه راکوي. نو دغه لپاره خو یو څه جوړ جاړی کوي. نوراله په دې کې چې مثلا ټرمپ څه وایي ټرمپ په دې خبر ده چې په پایله کې څه کوي. ټرمپ په دې پوهېږي چې جګړه کې ماته خوړلې ده؟ نه ولې ماته وخوري معامله په تنګي هرمز باندې ده. اول خو دا تنګي هرمز واسو جګړې په هدف که د ماتې خبره نه وي د جګړې ماهیت ولې یو په یو باندې بدل څه له هغې جګړې چې د بمبارۍ څخه نیولې یو
په یو راغلل د مذاکراتو خبرې د اوربان مسله اوربان هم تر نن ورځې پورې فکر نه کوئ دلته جګړې د ماتې دلایل وجود لري نه هغه تارګېټ چې امریکا درلوده هغه اول کې وه هغه نه خلاص دی هغه نه ګورئ ما خبره د اتوم وکړه یو اتومي وسلو وه تنګي هرمز خو خلاص و خو دوی راغله بندې کړه اوس ګورئ خبره په چی چې د ملکیت د ایران د معاملې امریکا ته کوي نو ګټونکی څوک دی حقیقت خو یو خو احساساتي خبرې لا تر اوسه خو معلومه نه دی چې تنګي هرمز معامله به آیا امریکا کوي آیا ایران به دې ته اجازه ورکوي چې تنګي هرمز پر سر باندې معامله یا قرارداد یا هر څه چې کېږي هغه د ډونالډ ټرمپ امضا کړي ګورې خو اوس هغه محاصره کړی ده او ده بند کړی ده خبره خو همدا ده درست ته که دی که بندوي او خلاصوي خو دا مالک دا بل څه کاره ده اوس دغه معامله هم په همدې ده ټرمپ ورته وایي چې راځه دغه شی به موقع استعمالوو دغه چین او روسیه او اروپا دا پرېږده دوی څه کوي خو دا پیسې د موقع به یې اخلي په دې باندې دوی اوربند چې وایي نن کوو سبا کوو ولې دا اوربند یو مقتدره هېواد کې با اعتباره هېواد کې نه کې چې پاکستان خپل افغانستان تعرض کوي جنګونه کې له هند سره جنګونه کې راځي دلته د په هغه ته وایي ته سوله وکړه ځکه نورو هېوادونو دا چین هغوی اعتبار نه خرابوه پاکستان ته امر وکړه چې هلکه ته جای جوړ کړه د روانې مواد کړله دا ټوله لوبه ده دا لوبه ګټونکی معلوم ده زبرځواک هېوادونه بې څه کار نه کوي چې اخر کې ځان سپک یې وشرموي امریکا یوازې نه ده ټوله ناتو ټوله اروپا ټولو سره ولاړ دي د ده انجام بالاخره دا کوي چې ایران به لکه سعودي او نور هېوادونه غوندې دغسې کنټرول د امریکا ډېره زیاته مننه کوماره چې په وخت مره کړه کور ودان